آیا رښتیا هم د پاکستان او طالبانو اړیکې سره خرابېدونکې دي؟ رښتیا به هم طالبان خپل مستقل شي؟ آیا پریکړې به پخپله کوي او که نه؟ دا او ډېرې نورې تازه خبرې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه په دې ویډیو کې وګورئ او په اخره کې مو خپل نظر هم ولیکئ. طالبان هغه ډله ده چې د پاکستان په مستقیم ملاتړ ژوندي او د هیواد تر واک ورسوله. خو اوس د دواړو ترمنځ بې باورۍ او یو د بل پر ضد څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې نور د پاکستان او طالب نه سره کیږي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد اقدامات او څرګندونې کړي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې اوس هم د دوی پر هیواد د افغانستان له لوري بریدونه کیږي او تورې پورې کړی دی چې د افغانستان په خاوره کې ترهګر شته او بیا په پاکستان کې برید کوي. خو طالبانو تل ویلي دي چې په خپله خاوره کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي، چې دا دواړه خبرې سره په ټکر کې دي. د نړیوالو اړیکو استازي نیلوفر سخي وویل چې په اوس وخت کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د اندېښنې وړ دي. هغې وویل چې پاکستان د طالبانو سره د اړیکو دقیقه محاسبه نه درلوده، ځکه نو اوس ورسره داسې وشول. هغې وویل چې پاکستان غواړي طالبانو سره ګډ کار وکړي تر څو نړۍ یې په رسمیت وپیژني، ځکه دا دوی د 20 کلن مزل یوه لاسته راوړنه هم کیدلی شي. پاکستان پر دې خوړین دی چې طالبان ولې د TTP ملاتړ کوي. دې هیواد زیات کوښښ وکړ چې افغان طالبان او TTP سره جلا کړي، خو داسې بریښي چې افغان طالبانو به TTP انتخاب کړی وي. تر اوسه پورې پاکستان څو ځله کوښښ وکړ چې TTP په یوه نه په یوه لاره راضي کړي تر څو سوله ورسره وکړي. درنو لیدونکو له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ، نظر مو په کومنټ کې ولیکئ، موږ ستاسو کومنټونه لولو. تر بلې ویډیو مو الله امان شه.